درنو لیدونکو، نن درته د هغې جینۍ په اړه جالب راپور لرم کومې چې د کونډې زوی په فلم کې مرکزي رول لوبولی و. تمه ده ویډیو را سره تر پایه وګورئ او زما چینل در سره سبسکرایب کړئ. د افغانستان یو مشهور فلم چې څو کاله وړاندې خپور شوی و، یعنی د کونډې زوی په نوم و، چې ممنون مقصودي پکې مرکزي کردار ادا کړی و. دا فلم نه یوازې په خپل وخت کې ډیر زیات مشهور شو، بلکې اوس هم ډیر خلک شته چې دا فلم په مینه ګوري. په دې فلم کې یو کردار د سارا په نوم و چې خپل نوم یې سویتا ده. نوموړې تیر 13 کاله چیرته و او څه یې کول، د پخواني کابل په اړه څه خاطرې لري، په دې اړه ورسره د BBC پښتو ویبپاڼې مرکه کړې ده. د BBC پښتو سره په خپلو خبرو کې سویتا وایي چې د کابل سره ډیره علاقه لري او د کابل هر څه ورته ور یادیږي. هغه په ژړا کې وایي چې د کابل اخترونه، نوروز او هر څه ورته ډیر یادیږي. سویتا وایي چې په 14 کلنۍ کې فلم ته راغلی وه. هغه وایي چې د هنر نړۍ ته له راتګ یو کال وروسته یې د کونډې زوی فلم کې کار وکړ او هیله یې نه درلوده چې دومره شهرت به وکړي. نوموړی وایي یو ښه ممثل هغه دی چې هر ډول نقش ولوبوي، ځکه که یو څوک غواړي چې مثبت نقش ولوبوي نو خلکو ته به مثبت ښکاره شي، خو ښه ممثل به بیا هر ډول نقش ښه لوبولی شي. هغه زیاتوي اوس چې څومره امکانات شته، پخوا دومره امکانات نه ول. هغه وخت یوه کیمره وه او په یوه کمره به ټول کار کېده چې ډیر په ګرانه به ثبت کېده. اوس خو هر څه ډیر اسانه دي.